د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي یورکین توکوموف سره لیدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی وویل چې دواړو لورو د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د سیاسي اړیکو د ریل پټلۍ د پروژو د پیلولو، د دواړو هیوادونو د پولو د خوندي کولو او د نشهیي توکو سره د مبارزې په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. ښاغلي قانی روښانه کړه چې د کورنیو چارو وزیر په خو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او زیاته کړه چې په ټول هیواد کې امنیت ډاډمن شوی او افغانستان اوس د اقتصادي او سوداګریزو پرمختګ په لور روان دی. جناب وزیر صاحب امور داخلی امارات اسلامی افغانستان الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی از تلاش‌های قزاقستان برای همکاری و روابط نیک میان دو کشور ابراز امتنان و قدردانی کرد و گفت که افغانستان در مسیر امنیت، تجارت و پیشرفت قرار دارد و از قزاقستان انتظار حسن نیت و همکاری‌های منطقه‌ای دارد. د ښاغلي قانی پر وینا د قزاقستان د ولسمشر استازی هم د سوداګریزو همکاریو په پراخولو او د سرحدي امنیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. در این دیدار آقای توکوموف از گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و قزاقستان، افزایش مبادلات تجاری و حمایت از اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی من جمله خط آهن ابراز پشتیبانی کرد. و همچنان بر تقویت امنیت مرزی و ادامه همکاری‌ها در قسمت مبارزه با مواد مخدر و پیشبرد پروژه ساخت خط آهن از مسیر ترکمنستان تاکید نمود. په حقیقت کې موږ شاهد یو د دې چې په افغانستان کې تاریخ صفر ته رسیدلی دي. د داعش سره ټینګه مبارزه شروع ده، د نورو ټولو سره ټینګه مبارزه شروع ده. نو دا درست معلومات چې سره شریکېږي او موږ ټینګار پر دې کړی دی چې ټول نړۍ څخه مو خواستم دا دی او ټینګار مو همیشه پر دې دی چې د افغانانو سره باید ډیالوګ ته ولاړ شو، د افغانانو سره باید خبرو ته ولاړ شي، نړیوال باید خبرې ورسره وکړي. دغه هر څه مسایل چې دي دا په خبرو باندې حل کېدلی شي، په جنجالو، په بندیزونو، په نورو مسایلو باندې نشي حل کېدلی. تر دې مخکې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره په یو لیدنه کې ښاغلي توکوموف له اسلامي امارت سره د خپل هیواد د همکاریو په دوام او پراختیا ټینګار کړی و.